السلام علیکم دوستانو، ستړي مشه په خیر راغلی. الله دې وکړي چې روغ به وئ راته. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د افغانستان پر وزنو بندېدلو باره کې معلومات درکومه. نو هیله لرم چې تر پایه پورې ملتیا وکړئ او دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ ترڅو دوی ته هم دې باره کې معلومات وشي. دوستانو، متحده عربي اماراتو په اندونیزیا او افغانستان باندې د سبا شپې 11 بجو 9:50 دقیقو څخه په دې هیوادونو باندې خپل پروازونه بند کړل. کم څوک چې د اندونیزیا او افغانستان څخه متحده عربي اماراتو ته راځي نو دوی سره تر سبا شپې 11 بجو او 9:50 دقیقو پورې وشته چې متحده عربي اماراتو ته داخل شي. که چیرې تر دې وخته پورې دوی داخل نشول نو دوی به تر راتلونکي خبرتیا پورې ونه توانیږي چې متحده عربي اماراتو ته داخل شي. دې کې کم څوک چې ټرانزیټ باندې راځي دغه ټرانزیټ کسانو ته به اجازه ورنکړی شي چې متحده عربي اماراتو ته داخل شي، خو پروازونو ته اجازه ورکوي چې ټرانزیټ پروازونه وشي. مقصد یو کس د کابل څخه لندن ته پرواز لري، مثال به یې درکمه، نو دوی کولی شي چې دوبۍ ته راشي او دوبۍ څخه لندن ته لاړ شي. زه به لږ تاسو ته په ساده ژبه ووایم. دوستانو، د سبا شپې 11 بجو 9:50 دقیقو څخه به په افغانستان باندې متحده عربي اماراتو واړه پروازونه بند شي. نو کوم ملګري چې کارونه لري کوشش وکړئ تر سبا ورځې پورې متحده عربي اماراتو ته ځانونه راورسوئ. کوم ملګري چې د متحده عربي اماراتو څخه افغانستان ته تلل غواړي نو د پروازونه ممکن چې وي به، خو دې باره کې به زه هوایي شرکتونو کسانو سره خبرې وکړم چې دوی ته اجازه ورکوي کېږي که نه. نو دې لپاره تاسو بیا احمد ټایمز یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه ته کې به وئ، انشاءالله چې د معلومات به درکوم. دې پروازونو کې خو کسان ترې مستثنا دي کم څوک چې اماراتیان دي او یا د دوی فرست ډیګري خپلوان دي، نو دغه کسان ترې مستثنا دي. دغه ترڅنګ کم چې ډیپلوماټیک میشن باندې راځي، مطلب سیاسي میشن باندې راځي، هغه کسان هم راتلی شي. دغه ترڅنګ رسمي پلاوه او تجاران خو چې اپروول ولري هغه کسان هم راتلی شي. ورسره کم څوک چې ګولډ او سیلور ویزا ولري نو هغه کسان هم راتلی شي. کم چې فکر نه کوم چې زموږ هیواد کې کم څوک ګولډ او یا سیلور ویزا ولري کیم نو ممکن ډیرو کوم خلکو به نو دا د افغانستان پروازونو باره کې معلومات. دوستانو، دا پروازونه تر راتلونکي خبرتیا پورې بند شوي دي. نو کدی کې کوم بدلونونه سره راتلل نو تاسو هغې لپاره احمد ټایمز تعقیبوئ، انشاءالله چې زه به تاسو په خبروم. نو ستاسو د دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. او آباد اوسئ.